په ایران کې پر مظاهره کوونکو د ډزو امر چا وکړ؟ د ایران سیاسي نظام پیچلی دی. دا د ځواکمنو سیاسي شخصیتونو ترڅنګ د ټاکل شوو او مذهبي مشرانو یوه ګډوله ده. دلته روښانه شوي چې دا څرنګه کار ورکوي. د ایران د واک د حرم په سر کې مذهبي مشر ځای لري او نه ولسمشر. آیت الله خامنه‌ای کابو د هر څه واک لري. هغه د ایران امنیتي خدمات، قضایي قوه او دولتي رسنۍ کنټرولوي. دا روحاني مشر د وسلوالو ځواکونو او د دې بلې پوځي ډلې یعنی د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو مشر هم دی. سپاه پاسداران یو خپلواک پوځي اقتصادي ځواک دی. دا باید نیغ په نیغه خامنه‌ای ته رپورټ ورکړي او په کورني امنیت د منتقدینو په ځپلو په سیمه کې د نیابتي ډلو لکه حزب الله په ساتلو کې بنسټیز نقش لري. اروپایي اتحادیې سپاه پاسداران د ځپونکي نقش له کبله د ترهګرې ډلې په توګه درجه بندي کړي. ایران یو ولسمشر، دمګړی مسعود پزشکیان او منتخب پارلمان لري، خو ټاکنې او د ولسمشر واک دواړه په کلکه څارل کیږي. په تیره بیا د شورای نګهبان له لوري د دې شورا 12 حقوق پوهان چې ټاکل شوي نه دي د ټاکنو ټول نمایندان ارزوي او پریکړه کوي چې څوک د ګډون حق لري. دوی همداراز په پارلمان کې د هر قانون د تصویبېدو مخه هم نیولی شي. د دې شورا 6 غړي په مستقیم ډول د خامنه‌ای له لوري او نور 6 بیا د هغه د قضایي قوې ځانګړی استازی نوموي. که چیرې د پارلمان او د شورای نګهبان ترمنځ کومه لانجه رامنځته کیږي نو د منځګړیتوب شورا لاس په کار کیږي چې هغه هم د علي خامنه‌ای تر امر لاندې ده. نو په دې ترتیب په داسې حال کې چې ایران د یو ټاکل شوي پارلمان او ولسمشر سره په رسمي توګه یو جمهوریت دی، خو اصلي واک متمرکز او غیر منتخب دی او د مذهبي او پوځي شخصیتونو د یوې ډلې لخوا په کلکه کنټرولېږي.